غيبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له ما الغيبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول أي رسول الله؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. لا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې اې د الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم غیبت څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل خپل ورور په داسې څه یادول چې هغه بد ګڼي غیبت دی. پوښتنه وشوه چې اې د الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم ما په دې پوه کړه چې که دغه خبره چې زه وایم زما په ورور کې موجوده وي بیا هم غیبت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که چیرې هغه څه چې ته یې وایې ستا په ورور کې موجود وي نو تا یې غیبت وکړ، او که پکې نه وي نو تا پرې بهتان ولګاوه. د دې حدیث شریف روایت ترمذی او احمد کړی دی. د نورو اسلامی معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره شیر کړئ ترڅو تر نورو ورونو هم ورسیږي او تاسو هم له موږ سره په ثواب کې شریک شئ.